آیا رښتیا هم افغانستان ته 40 میلیون ډالري مرستې بندي شوي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان ته د 40 میلیونو ډالرو راوړل بیا پیل شول. د افغانستان بانک له 4 اونیو وروسته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د نغدي ډالري مرستو 40 میلیوني کڅوړه کابل ته راوړل شوې ده. د مرکزي بانک لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه 40 میلیوني ډالري کڅوړه نن شنبې د مرغومي 24مه کابل ته را رسېدلې او یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پرلپسې 4 اونیو کې افغانستان ته کومه نغدي مرسته نه ده لیږدول شوې او داسې اوازې وي چې امریکا او نړیوالې ټولنې د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز په غبرګون کې مرستې بندي کړې دي. خو د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نغدي مرستو د ځنډېدو په اړه شوې ادعاوې رد کړې وې. وروستۍ نغدي کڅوړه د 2022 د دسمبر په 14مه کابل ته راورسېده او له هغې وروسته تر نن ورځې پورې کابل ته کومه نغدي کڅوړه نه وه راوړل شوې. خو تر دې وړاندې له افغانستان سره په اونۍ کې د 40 او 32 میلیونو ډالري په ارزښت مرستې کېدې. مرکزي بانک له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامداره نغدي مرستو ستاینه کړې او دا یو اصولي اقدام بللی دی.